ګران لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ګلبدین حکمتیار کوو. ګلبدین حکمتیار وایي هیواد کوم منتخب ولسمشر نه لري. نوموړي هم دا راز ویلي د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې په هیڅ پروګرام کې به تر هغه ګډون ونه کړي چې له دوی سره د سولې د شوې هوکړې ټول موارد عملي شوي نه وي. طالبان د بین الافغاني خبرو لپاره نوې مذاکراتي ټیم جوړوي. ویل کېږي دغه ټیم به د ملا هیبت الله اخندزاده تر مستقیمې رهبرۍ لاندې وي او هیڅ څوک به په چارو کې مداخله نه کوي. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو او د دوحې تړون ته اسلام آباد زمینه مساعده کړي او اوس د افغانستان پر وضعیت له روسیې او د سیمې نورو هیوادونو سره مشورې کوي. صلاح الدین رباني د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني وایي د یو ملګري اوس وخت کې له سیاسي صحنې ایسته شوي او شدیده اړتیا ده چې د سولې له تامین وروسته قدرت په سم ډول پر ټولو یو شان وویشل شي. عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله نن په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ځواکونو له قومندان جنرال سکاټ میلر او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي میرمن دبرا سره د افغان سولې په ځانګړې توګه بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو په تړاو بحث او خبرې کړې. شمیم خان کټوازی د ولسمشر د فرمان پر اساس د پکتیا مخکینی والي شمیم خان کټوازی د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان د ملي لوبغاړي راشد خان مور بیبي د ورپېښې ناروغۍ له امله نن وفات شوه. انا لله و انا الیه راجعون. طالبانو د خپل کنټرول لاندې سیمو کې سر له راتلونکي شنبې د ښوونځیو د پرانستل کېدو امر کړی او د ښوونځیو مدیرانو ته یې په دې اړه اطلاعیې لیږلې. سپین بولدک چمن لارې پر تړل کېدو لا هم اعتراضونه دوام لري. لاریون کوونکي چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسیږي غواړي چې دغه مهمه لاره ډیره ژر پرانستل شي. او وروستی خبر دا دی چې امریکا له افغانستان سره د کورونا ضد مبارزې په برخه کې 2.9 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.